السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. دوستانو، چین پین ټراپي د پاکستان نه تلو کې ده او نن میټینګ وشو. اوس نیوز چلیږي خو هغوی لا صفا خبره نه کوي. نو بیا به زه تاسو سره سبا خبر شیر کوم چې څه به کېږي. خو چین پین ټراپي څه کوي چې انګلینډ پاکستان باندې کلاړین د PCL نه بند کړ چې یاره دلته د پاکستان چې کوم لیګ شروع کېږي نو هغې ته یې نه راپرېږدي. خو دا په سوشل میډیا باندې دا انډیا نیوز دا خبر شیر کړی دی، خو ما ته دې کې څه حقیقت نه ښکاري. لکه ما ته یو ملګري کمنټ وکړو چې دا څه وجه ده، خو دا هیڅ حقیقت نه لري. ولې چې د انګلینډ ټیم انټرنیشنل تاسو که خیال کړي ټیسټ له راغلي چې پاکستان ته سیریز وګټلو د تېره میاشت کې. نو انګلینډ پاکستان سره ډېر جوړ دی. نو اوس به د چین پین ټراپي تقریبا 8:30 بجې پته لګي. اوس تقریبا چې زه دا ویډیو ریکارډ کوم نو 6:30 بجې. نو د چین پین ټراپي به پته ولګي چې یاره چین پین ټراپي به په مطلب څه میچونه به د انډیا په دوبۍ کې کېږي او څه به په پاکستان کې، او که نه ټوله چین پین ټراپي وړي دغه ته مطلب دوبۍ ته یا مطلب ساوت افریقې ته لکه افغانستان ته هغه هم پکې راتلی شو. خیر هلته خو انټرنیشنل میچونه لا نه کېږي. نو بس اوس د جیشه خوښه ده چې کوم د ICC چیرمین به اوس جوړېږي، لا خو ناست نه دی، خو د انډیا کرکټ بورډ چیرمین دی او هغه د پیسو په زور خبره کوي. نو داسې ووایه چې زما څومره خیال دی نو د پاکستان چین پین ټراپي چې کومه ده دا به یاره داسې وکړي چې زما څومره اندازه ده چې څه میچونه به دلته په پاکستان کې وشي. لکه مطلب د انډیا میچونه به چې کوم انډیا چا سره میچ دی لکه بنګلادیش شو، پاکستان شو، نو دغه میچونه به په دغه کې دا دوبۍ کې کېږي. او دا کم بقایا میچونه چې د افغانستان دی ګروپ دی او کم نور داسې 10 میچه زما خیال دی راځي، 18 میچه راځي، 8 میچه راځي، دا میچونه بیا په پاکستان کې کېږي. نو ټول میچونه خو چین پین ټراپي خو نشي تللی، خو چې زما څومره خیال دی نو دا 8-9 میچونه په پاکستان کې کېږي او 4-5 میچونه به په دوبۍ کې کېږي. یو سیمی فاینل به په پاکستان کې کېږي، یو په دوبۍ کې کېږي. دغه رنګ یې زما خیال راځي. خو اوس به 8 بجې خو شا پته لګي نو چې څه کېږي. الله دې وکړي چې داسې خبرې چې غونډه چین پین ټراپي په پاکستان کې شي. خو که تاسو ته یاد پاکستان کې لږ حالات لاور کې دغه تېره ورځ خراب شوي دي چې مطلب 300 مسلمانان پکې پښتانه پکې زخمین شوي دي. نو په هغه وجه باندې زه یم چې په دغه حساب باندې دي هغوی چې حالات خراب دي خامخا نیوز چلیږي. نو دوستانو بیا به تاسو سره سبا د چین پین ټراپي په باره کې خبرې وکړم چې څه حساب به کېږي. دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.